د لاور وزیرستان د امازای کوم مشرونه کشرونه نوجوانونه علما کرام ام پی ای صاحب زماور ملګری دا ډیره د خوښۍ خبره ده چې د امازای په غم په درد په تکلیف کې میشتو ټول سره شریکي دا داس دوکان نه دوکان ورنه د ډېر وخت نه توستا پاته دو چې تقریبا 14 میاشتې د میژه د برمل چې کوم بارډر دی دا باند و په اصل سلا کې دوه درې ورځې خپل برمل ته تللی میژ دا د برمل مازای ته سکول وکړه د دغه وړه مازای پسې نه ور وصل یدی مې یو قسم ننوتې وکړه یدی سره د الله ډېر ښه وکړو میژ خو اوس کوي چې دا بارډر امازای بند کړی دی امازای د دغه جرګې قدر وکړه عزت یې وکړه احترام یې وکړه دی وویل چې یاره دا ټول امازای چې میژ ته ویایي شاید چې دا کیسه ور د میژ په خیر وي د میژ په ګټه وي دا خبره یې ومنله دا ګروند کې میژ اعلان وکړ چې د امازای د طرف نه د برمل د امازای د طرف نه بارډر خلاص دی که چې کله دا بونه ورکړه شوه چې امازای خو بارډر خلاص کړ خو میژ ته وستا خبره معلومه شوه چې د دغه بارډر د خلاصولو په سلسله کې چې کوم تاجر برادری او د هغه چې کوم مشر دی چمبر اف کامرس صدر سپورمان وزیر هم کوشش کړی و په دا کې او د دغه د پوره چې کوم افسرون یې دا راغلي وي بیا دا ته خلک مخکې شول دا غونډ په لاپوره یې غوا کړه یو سړی یې ډاکټر ورسره یې غوا کړه خو یې دغه مطلب دا دی ورنه زه جذباتي خبرې نه کوم زه تاسو ته سنجیده خبرې کوم خو د حکومت چې کوم عادت کور چې چا کړی دی که خو یې دغه مطلب نږدې وخلي یې دغه نتیجه دا راوځي که نه چې سرکار په دا خبره کې د بارډر په خلاصول کې مخلص نه دی که نه داس دوکه بل قسم دوکه بارډرینه دنیا جنگی نه کو د دغه د پوره چې مو بارډر خلاص شي او ته دا کوشش کوې چې د میژ بارډر بند شي ورنه چې دا کومه رویه ده دا د پاکستان د یک آئین خلاف دو چې په کوم آئین په بنیاد باندې ته تنخواه واخلې که نه د یک قانون په وجه باندې دا غلطه ده چې په کوم قانون باندې ته مراعات واخلې که از برای خدا دا خپله ذمهواره وپېژنه چې دا کوم کسان یې غلا شوي دي دا چې هر چا کړي وي خو دا پوښتنه د سرکار نه شي دا ذمهواره د دغه حکومت ده چې دا یې غلا شوي کسانو خلاصوي که نه او دومره مطالبه د مو دا ده چې په مجایزه طریقه باندې چې کوم خلک د سرکار جیل ته اچولي دي آکه علي وزیر دی آکه ملک نصیر دی هغه که نور مشرون دي یې دغه د پورې چې عمران خان یې ویل جیل ته اچولی دا مجایزه کو نه ده کو دا مجایزه که نه عمران خان د دغه ملک ایکس وزیر اعظم تیر شوی دی او د عوامو یوه ستره حصه د سره ده یې د حمایت کو یې د ملګري دي یې د سره یې محبت دی تو ته کوم جواز دی چې جلته دی اچولی دي که ته یې چې ده بد انتظامي کړې دو بد نظمي کړې دو هغه سړی ته متوشه چې اقداس نه وي کړي که داسې بونېږي ټول مجایزه طریقه باندې په غیر قانوني طریقه باندې چې څومره خلک دغه
وخت جیل ته اچولي دي موږ دا ورته وایي چې دا په زر نظر وخلوص کا او خاص کر د موږ د امازای د چمبرز آ کامرس چې کوم صدر دی سیف الرحمن وزیر ډاکټر صاحب او د کسټم چې کوم افسرون دي په زر نظر دا حکومت وخلوص کو که دا حکومت هر چا چې یې غوا کړي دي هر چا چې دې ولي دي خو د موږ ذمهور معلم دی که نه موږ بیا پوښتنه د ذمهور سړي نه کي زه خو دا ویایم د سرکار ته زه دا مشوره ورکوه دا انتظامیه ته زه دا خبره که چې ته دا خلک دا مشرون دا ځوانون دا تجربه کار خلک دا هر قسمه خلک ته دا ته ما مجبوروه دا پنجون خلوص کا دا اغوا شوی کا سن میدون ته روواله دا خلوص کا کورینه ته روواله ته داس رویه ما اختیاروه چې خدای دا نه وکړو خدای دا نه وکړو که دغه خلک یوره یا دی منګولې یا تو ګرهون ته ورسېدې بیا د تو د خلاصولې د منډګیار بلا نه وي که نه خو موږ دا وایي چې امازای شور خلک دی سنجیده خلک دی پوهول خلک دی دا خلک تو ډېر مجبور که په دا نه یو ته ما مجبوروه کیدای شي په دا مجبوري کې چې ډېرې مجبور کې کیدای شي بیا تو ته نقصان وي یوه خبره زه بله که او د دغه یمو سوچ دا دی چې دا څومره خلک موږ ته سنوسي په دغه میدون کې دا په مختلفو پارټۍ کې دي زه په یوه پارټۍ کې یا بل په بله کې دی بل په بله کې دی بل په بله کې دی دا د ټولو پارټۍ مشرون دا د موږ د پوره عزتمند دي قدرمند دي هر څه څوک دي که خو د امازای د ګټې د ونه د ګټې د ونه مفادات د ونه تکلیف د ونه غم په دا کې موږ خوند یو ورنه یوه پارټۍ دا مو خوښه ده که نه په دا کې جمعیت ښه دی په دا کې جماعت ښه دی په دا کې پیپل ښه دی په دا کې انپیادو په دا کې پی ټي ایم دی په دا کې پی ټي آی ښه دی په دا کې مسلم لیگ ښه دی چې څومره پارټۍ ورنه دا د مو ستاسو دی چې دا ټوله پارټۍ د ونه د خیر د پوره د ونه د امن د پوره د ونه د ګټو د پوره داسې په یوه پلټفارم جمع شوي که دا نن چې جمع شوي انشاءالله چې بیا د میرتوس اوز اسلام آباد لرزوي اسلام آباد که نه ورنه بله خبره ده چې توسه ډېر استقامت وکړه ډېر حوصله وکړه د دغه توسته دا ډېر خیر وي الله دا ډېر اجرونه درکړو یوره بیا تکرارن دا خبره درته که چې کله دا پیغام توسته څوک درکړو دا فریاد څوک درته وکړو چې یا پلونکي ته تکلیف دی پلوني ته تکلیف دی پلوني ته تکلیف دی او د امازای د امن پاڅون په نومه باندې یو اتحاد چې کوم جوړ شوی دی په دا اتحاد کې زه یې ته یې بل دی غونډ پکې چې کله دا د امن په حواله باندې کوم سړی خبره کړو د امن د پاڅون خپل تنظیم دی خپل مشرون کشرون دي چې په کومه موقع تاسو وګورئ موږ تاسو ټول په دا کې ښه په زور و شور سره شرکت کړي واخر دا خوښه ده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین